السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ ناصر سا یو ورور سعید عرفان په نامه باندې پوښتنه کړې، اگر چې دا پوښتنه خو ما ویډیویي جواب کړی وم. دا پوښتنه دا ده چې آیا کوزده نکاح ده که نه؟ چې سړی کوزده وکړي نو دغې ښځې سره دی خبرې کولی سي که یې نسي کولی؟ نو الته خو ما بحث کړی د محترمه، خو د کتابونو هغه عبارتونه غواړم چې دلته یې ووایم. محترمه وروره، د مونږ په افغانستان کې چې کوزده کیږي دوه قسمه کوزدې دي. یو قسم داسې کیږي وروره چې کله مثلا یو چا یوه جلۍ وغوښتله نو اول کې لږ وړه شیریني غوندې ورکي، بله ورځ ته د کوزدې مجلس برابر کړي. د کوزدې په مجلس کې بیا چې دسمال هغه ګل راوړي، دسمال ورسره وي، نو هلته بیا خطبه وویل سي، ایجاب و قبول وسي. الفاظ د ایجاب و قبول دا مې په دغه نامناسب بله لور نه لري، پلانکي ته دې ورکړې وه، هغه وایي ما قبوله کړې وله، نو دغه الفاظ وویل سي، نو شاهدان مجلس کې ناست وي. دغه کوزده نکاح ده. اگر چې عوامو کې مشهوره دا ده چې دغه وایي دا ایجاب و قبول سوی، نکاح نه ده سوی. دغه ایجاب و قبول نکاح ده. دا یو صورت ده. او دویم صورت نکاح په افغانستان کې داسې کیږي چې هغه وړکی دسمال ورکي، بله ورځ ته د کوزدې مجلس برابر سي. نو کله چې د کوزدې مجلس برابر سي، بیا د کوزدې په مجلس کې دوی یو بل کار کوي. د کوزدې په مجلس کې هغه مجلس کې داسې کوي چې ګل راوړي، یو طرف نه ګل راوړي، هغه د زوم خپلوانو ته یا د زوم پلار ته یا یې تره ته یا د هغې کورنۍ کوم مشر ته ګل کیږدي، نو هغوی ګل او هغه دسمال ځان ته راواخلي، په پتنوس کې یا کوم لوښي کې چې راوړی په هغې کې پیسې ورته کیږدي، نو بس تی دعا وکړي لاړ سي. نو هغوی ګل د ځان سره ویوړ، دوی ته پیسې کېښودلې. نو دویم دغه قسم کوزده ده. نو اوس محترمه، هغه اول قسم کوزده خو چې ده چې الفاظ د ایجاب و قبول پکې سته ده، خطبه پکې وویل سوله، هغه نکاح ده. هغې نه وروسته دا سړی له خپلې ښځې سره جماع هم کولی سي، خبرې هم په ټلیفون کولی سي، ټول کارونه چې ورته جایز وي د میړه او د ښځې په مابین کې هغه ټول کولی سي. پاتې سوله دا دویم صورت. دا دویم صورت محترمه دا نکاح نه ده. نو نکاح نه ده سوي، دا اسې وعده ده. نو نکاح نه ده سوي ځکه د مونږ حنفي فقها وایي نکاح چې ده په الفاظو باندې صحیح کیږي. دا بیع چې ده هم په الفاظو صحیح کیږي، هم فعلا. مثلا یو دکاندار ته زه ورغلم، ورته مې ویلې دا شی مې په تا باندې په ما باندې خرڅ که په 1000 روپۍ، هغه ویلې در باندې خرڅ مې که، بس دا بیع د صحیح ده. یو خوانم لبس د ایجاب هم لبس و قبول هم لبس و. او که داسې و چې یو دکان ته ورغللې، مثلا نانبای ته ورغللې، نانبای ته دې ویلې چې سلګون دې ورته کېښود، یا دې ورته خپله ورغللې، هغه نانبای ته ودرېدلې، ډوډۍ دې را حساب کړلې، 1 2 3 4 5 10 ډوډۍ دې را واخیستلې، سلګون دې ورته کېښود، زه تې تېر نه راووتلې، نور الفاظ دې ونه ویلې. نو یا دې مثلا هوټل ته لاړلې، هوټل کې دې ورته ویلې چې ما ته هغه راوړه، څه ورته وایي، دا کباب راوړه. یا په خپله بعضې داسې هوټلونه دي چې هلته ته شی تیاري کوي، ورغللي هغه شی دې ځان ته واچو، نو هغه قیمت معلوم ده چې دغه شی ته خوري 1000 روپۍ به ورکوي، نو هغه دې ځان ته راواچول، ډوډۍ دې وخوړه، زرګون دې ورته کېښود. دلته نه هغه درته ویلي چې په څو، نه تا ورته ویلي دي چې ما قبول که، الفاظ نه دي سوي، دا فعل د ایجاب و د قبول سوی ده. نو په بیعه کې دا بالکل جائز ده، یعنی هم فعلا بیعه صحیح کېږي چې بالتعاطي ورته وایي، هم لفظاً صحیح کیږي. اما نکاح چې دا فعلا نه صحیح کیږي، الفاظ به وي. بیا د دې دپاره د مونږ حنفي فقها مثال راوړي، هل يكون القبول بالفعل راضي كناك، هل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ. داسې ده مثلا یوه ښځه یا د یو چا سره نکاح وکړي، یا هغه طرف نه ایجاب د لفظ وسو، له دا بل طرف نه قبول بالفعل وسو، نو دا قبول په فعل باندې دا داسې ده لکه قبول په لفظ غوندې که نه، لکه په بیعه کې. نو په بزازیې کې لیکلي دي اجاب صاحب البدايه عن امرأة زوجت نفسها، یوه ښځې چاته ځان په نکاح ورکه، ب1000 په 1000 روپیو باندې، یو سړي ته ځان په 1000 روپیو، په ښځې سړي ته ویلې چې ما تا ته ځان
په 1000 روپۍ په مقابل کې په نکاح درک 1000 روپۍ به ماته مهر راکوي. شاهدانه مجلس کې ناست دي. دا میړه په خوله هیڅ ونه ویلې، لکن اعطاها المهر فی المجلس، دغه 1000 روپۍ د ښځې ته ورکړې. دا اوس قبول ده که نه ده قبول؟ نو بدایي کتاب کې ویلي کړي دي چې دا قبول ده، خو د بزازي مولا وی و انکر صاحب المحیط، د محیط مولا دا رد کړی دا، وقال ویلی دی ما لم یقل بلسانه، ترڅو چې په زبه چې شي، ترڅو چې په زبه د قبیلتو ټکی نه ویلی، تنا پیسې کې خودل، یعنی دا قبولوالی په پیسو کې خودلو باندې فعل راغی، باید دا قبولوالی په لفظ باندې راسي. بخلاف البيع لانه ينعقد بالطاعات والنکاح لخطر لا ينعقد، چونکه نکاح چې دا داسې باید احترامي وسي، د بیع سره پرتله نه کړل سي، نو دلته په فعل باندې نسی کیږي. په فتاوا بزازیه 2 جول 101 صفحه او علامه ابن النجيم رحمه الله ورور دغه خبره په نهر الفایق کې لیکلې ده. د علامه ابن النجيم رحمه الله ورور په نهر الفایق 2 جول 100 صفحه کې هم دغه خبره لیکلې ده. الته لیکلي اي نبه بذلك على القبول، على ان القبول ونبه بذلك على ان القبول لا يكون بالفعل نرازي. فلو قال عند الشاهدين تزوجتك ب1000 فلم تقل شيئا حتى أعطاها المهر في المجلس لا ينعقد. وما أجاب صاحب البداية چې هغه کیږي هغه وای صاحب المحیط رد باندې کړی ده. او همدارنګه محترمه دغه مسئله په طحطاوي په دور المختار کې هم سته ده. فلا ينعقد بقبول بالفعل كقبول مهر ولا بالطاعات. شامی په رد المختار کې محترمه په مسئله باندې ډیر ښه بحث کړی ده. او علامه سید احمد طحطاوي رحمه الله محترمه ډیر ښه تحقیق کړی ده. الله پاک دی روغ. بحر الرائق کې علامه ابن النجيم رحمه الله دا مسئله لیکلې ده په 3 جول 144 صفحه کې. لنډه دا محترمه دا 2 صورت چې ده چې صرف دسمال ګل راوړه، دسمال واخله، لاړسه. که شاهدان ویم دا نکاح نه ده، نو دا سړی نه خپلې ښځې سره خبرې په ټلیفون کولی سي او نه ورسره جمعه، ځکه دا لکه پردی ښځه غوندې ده. نو کوزده نه ده سوی محترم، ایجاب و قبول نه ده سوی چې نه ده سوی. ښه خبره دا ده چې باید خبرې ورسره ونه کړي، جمعه خو خود نه ده جایزه. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسه.